हेलो दाऊद साहब, دا تاسو څنګه فرض کړه چې زه به ستاسو دا خبره ومنم؟ ثاني دا د ډېرې فیصله ده او هغه چې څه کوي نو ستا د ښې لپاره کوي. مامې زه ماشومه نه یم، په هر څه پوهېږم. د خپل ژوند فیصله کول زما اختیار دی. ثاني ته ولې ضد کې؟ قادر نواز ښه ځوان دی. قادر نواز او ښه ځوان مامې زما او د هغه په عمر کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. ثانیه دا आवाज دومره موسه ته وه چې زما د بنګلې د دنګو دیوالونو نه بهر واورېدی شي. ښه ډېډي چې تا زما دا خبره واورېده. ګوره دا ته ښه پته ده چې زه په خپلو فیصلو کې د چا مداخلت بالکل نه منم. ډېډي که دا ستاسو فیصله وي نو بیا به زما د فیصلې نه ډېر زر خبر شئ. ثانیه ګوره امجده ته زما دوست دی او بس، خو تا ته دا اختیار نشته چې ته زما په پرسنلو کارونو کې ګوتې ووهې. ته خو د لستوڼي مارو ښه دی. ښه ده چې په وخت ستا د کمزرتۍ نه خبر شوم. داود د ګټې په ورځې پیدا دی. ته خپل ریټم په کاروباري نظر ګورې، د لور په سر دې ګوري لګوله. ته مې وویې که نه چې زما په ذاتي کارونو کې مداخلت مه کوه. ستا د راتلو د انداز نه خوښ نه شو. ستاسو جارحانه رویو په دې انداز مجبور کړی. دادا ته ما سره په کومه نتیجه کې خبرې کوې؟ خبر نه وم چې د دولت په حرس کې به تاسو خپل کور حیا وخرڅوئ. تو ما ته د حیا او د غیرت سبق ښیې؟ ستا دا جرأت لرې شه زما د مخې نه چې بیا زما مخې ته راتلو کوشش ونه کړې. No. ښار د یو مشهور کاروباري شخصیت داود خان د رازونو انکشافات د لکونو روپو ناداینده ټول اساسي منجمد کړی شوي.